د غزني په زنه خان ولسوالۍ کې د الخیر خیریه بنسټ له لوري د 2 میلیونه افغانیو په لګښت د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په نوم یو دارالیتام جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مسؤلینو په وینا یا تعلیمي مرکز به په یو وخت کې تر 70 زده کوونکو د زده کړو ظرفیت ولري او د جوړولو موخه یې د بې سرپرسته وړمنو ماشومانو هر اړخیز ملاتړ دی. دغه ودانۍ باندې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. دغه کې 4 درسي اتاقونه په نظر کې نیول شوي دي او د دې ترڅنګ 4 حمامونه، یو پخلنځی او منظم دهلیز دی چې د تاوانخورۍ دپاره هم د همدې دارالیتام زده کوونکي ترې استفاده کولی شي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د دې تعلیمي مرکز له جوړېدو خوښ دي او له اسلامي امارت څخه د اوبو لګولو بنسټیزو پروژو په برخه کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. مخکې نه دلته د یتیمانو لپاره داسې یو ځای نه و او داسې یو هغه نه د سوی یو کار، نو موږ ډېر خوښ او خوشحاله یو چې دلته یو داسې مدرسه تاسیس سوه او یو مدرسه جوړه سوه، نو دې سره به د موږ ماشومانو او بالخصوص یتیمانو ته ډېر سهولت وي. اوس په الحاله په زنه خان ولسوالۍ کې اشد ضرورت چې موږ لرو هغه د اوبو نشتوالی ده، چې اوبه نشته. دا غرنۍ ساحه ده، دلته د اوبو کمښت بیخي زیات ده او موږ غواړو چې د اوبو په باره کې له موږ سره همکاري وشي او همداسې د سړکانو د پخولو په باره کې همداسې د برق او د مخابراتو د پایو د مقصدې په باره کې هم موږ سره پر همکاري وشي. د دارالیتامونو د جوړولو موخه د بې سرپرسته وړمنو ماشومانو ملاتړ، د هغوی د اساسي اړتیاوو پوره کول او د زده کړو زمینه برابرول دي، ترڅو دا ماشومان په خوندي چاپیریال کې وده وکړي او په راتلونکي کې د ټولنې ګټور غړي وګرځي.